د ګناهونو دنیوي نقصانات. په قرآن کریم او احادیث مبارکو کې د ګناهونو دنیوي او اخروي ډېر نقصانات بیان شوي، ځکه الله پاک حکیم ذات دی چې د څه شي څخه انسان منع کړي. یقیني خبره ده چې په دې کې به د دنیا او آخرت ډېر نقصانونه وي، او علماء په دې نقصاناتو باندې مستقل کتابونه هم لیکلي دي، خو زه به درته یو څو مشهور نقصانات بیان کړم. د ګناه کولو اول نقصان دا دی چې دا کس به د الله پاک په نیز ذلیله، بې قدره او خوار سي، ځکه ګناه انسان هغه وخت کوي چې د ده په زړه کې د الله پاک عظمت او قدر پاتې نسی. ولې که د ده په زړه کې د الله پاک عظمت وي، نو هیڅ کله به یې د هغه نافرمانی نه وای کړي. نو چې کله د ده په زړه کې د الله پاک عظمت پاتې نسی، نو بیا دی هم د الله په نیز ذلیل او خوار سي. او کوم کس چې د الله په نیز ذلیل سي، نو بیا په مخلوق کې به هم د ده عزت پاتې نسی، ان د ده دوستان هم د ده دشمنان وګرځي. الله رب العزت فرمایي: ومن يهن الله فما له من مكرم. او څوک چې الله جل جلاله ذلیل کړي، نو دل بیا څوک عزت ورکوونکی نسته. حضرت جبرئیل علیه السلام ته د الله پاک فرمان امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف را نقل کړي چې د حدیث مفهوم: کله چې الله پاک د یو بنده سره بغض کول وغواړي، یعنی د ګناهونو په وجه د عذاب ورکول وغواړي، نو حضرت جبرئیل علیه السلام راوغواړي او ورته وفرمایي چې زه د پلانکي سړي سره بغض کوم، نو ته هم ورسره بغض کوه. نو حضرت جبرئیل علیه السلام ورسره بغض شروع کړي. بیا حضرت جبرئیل علیه السلام د اسمان په مخلوقاتو کې आवाज وکړي چې الله د پلانکي کس سره د ګناهونو په وجه بغض کوي، نو تاسو هم ورسره بغض کوئ. نو هغوی هم ورسره بغض شروع کړي او په ده لعنت را لیږي. بیا د مځکې والا خلک چې دي، هغه هم د سره بغض کوي، او په خلکو کې ذلیل او رسوا سي نیکان او اولیاء الله ورسره محبت نه کوي. د ګناه دویم نقصان دا دی چې د دې په وجه په ځمکه باندې مختلف قسم آفتونه او مصیبتونه راځي. الله تعالی فرمایي: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ظاهر سو فساد په وچه او لمده، یعنی دریاب کې د خلکو د بدو اعمالو په وجه، یعنی هر ځای چې فساد خور دی، نو د دې اصلي وجه د خلکو بد اعمال او ګناهونه دي. تفسیر روح المعانی او نور مفسرین د دې آیت د لاندې لیکلي چې د فساد څخه مراد قحط سالی، وبایي امراض، اورلګېدل، طوفانونه راتلل، په اوبو کې غرقېدل او د هر شي برکت ختمېدل دي. همدا مضمون په یو بل آیت کې هم الله پاک ذکر کړی: ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم ويعفو عن کثیر. او تاسو ته چې کوم مصیبت در رسي، نو د خپل عمل له لاسه به در رسي، او ډېر ګناهونه خو درته الله پاک معاف کوي. د دواړو آیاتو خلاصه دا ده چې کوم مصیبتونه په ټوله دنیا یا په ټول ملک یا په ټول علاقه عام راسي، لکه قحط سالی، وبایي امراض، قیمتي او بے برکتی و غیره، نو داسې مصیبتونه اکثر د ګناهونو اثرات وي. البته انفرادي تکلیفونه کله د امتحان لپاره وي، خو چې دی ور باندې صبر وکړي، نو د درجه ور باندې پورته کیږي او ګناهونه یې معاف کول کیږي. او دا مصیبتونه په نیکانو خلکو ډیر راځي انفرادي، او کله انفرادي مصیبتونه د عذاب څخه هم وي، خو چې دی ور باندې صبر ونه کړي. دا معلومول چې دا مصیبت عذاب دی او که امتحان. شاه ولی الله رحمه الله په حجت الله البالغه کې ذکر کړي چې کوم تکلیفونه په نیکانو او شو خلکو راځي او دوی ور باندې صبر وکړي، زړه یې مطمئن وي او دا مصیبت داسې برداشت کوي لکه مریض چې ترخه دوا یا دا ګولۍ برداشت کوي، نو دا علامه د دې ده چې دا تکلیف عذاب نه دی، بلکې دا د انسان د مرتبو د پورته کېدو او د ګناهونو معاف کولو یو ذریعه ده. او کدی په دې مصیبت راتلو سره سخت خفه او پریشان سي او د خولې څخه د ناشکری یا کفري کلمات ووځي، نو بیا دا علامه د دې ده چې دا تکلیف عذاب دی. دریم
د زړه اطمینان ختمېدل او ژوند تنګېدل. د ګناه کولو دریم نقصان دا دی چې په دې سره انسان د زړه اطمینان هغه کم سکون چې دی هغه ختمیږي. اگر چې د سره به مال وي، دولت وي، هر څه به ډیر زیات ورسره وي، بچي به یې زیات وي او د ژوند اسباب به هم ورسره برابر وي، خو د زړه اطمینان او سکون به یې ختم وي، هغه به نه وي. خوب به یې د نشو په ګولیو سره کوي، ژوند به یې تنګ وي او همیشه به پریشان وي. الله تعالی فرمایي: ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. یعنی څوک چې زما د ذکر هغه قرآن څخه مخ واړوي نو بېشکه د هغه ژوند به تنګ وي، ځکه چې کوم کس ګناهونه کوي نو هر وخت ورسره دا بیره وي چې څوک را باندې خبر نسی، څوک را باندې خبر نسی، حیا او عزت مې خراب نسی او څوک را څخه بدل وانخلي، نو د زړه سکون او اطمینان یې ختم سي او په زړه کې د الله پاک څخه وحشت ورختایي پیدا سي، محبت به یې ختم سي، بیا د نیکانو خلکو سره په محفل کې تنګیږي، نیک اعمالو ته یې وزړه نه کیږي او د قرآن کریم او احادیثو خبرې ور باندې شي نه لګیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث خلاصه: مؤمن چې کله یو ګناه وکړي نو د دې په وجه د په زړه کې یو تور داغ ولګیږي، نو کله توبه وباسي، ګناه پرېږدي او استغفار ووایي نو زړه یې صفا سي، او کله توبه ونه باسي یاندې او نور ګناهونه هم کوي نو هغه تور داغ زیاتیږي، ډیریږي، غټیږي تر دې چې د ټول زړه راګیر کړي. او دا هم هغه زنګ دی چې د دې څخه الله پاک تعبیر کړي په کلا بل ران علی قلوبهم سره، یعنی دا نه ده بلکې د دوی بدو اعمالو د دوی په زړونو کې زنګ لګول. چا یو بزرګ ته شکایت وکړ چې زه په خپل زړه کې یو وحشت ورختایي محسوسوم، نیک اعمالو ته مې زړه نه کیږي، اخر د دې څه علاج دی؟ هغه ورته وویل: کله چې ګناهونه تا په وحشت کې واچوي او ته دا وحشت لرې کول غواړې نو بیا ګناهونه پرېږده او انس محبت حاصل کړه، نیک اعمال او عبادت شروع کړه. همدارنګه څلورم د عبادت نورانیت ختمېدل. د ګناهونو څلورم نقصان دا دی چې په دې سره د عبادت کم نورانیت چې وي هغه ختمیږي او ثواب کې یې کمی راځي. تاسو دا تجربه وکړئ چې کوم کس د الله پاک د نافرمانی څخه ځان ساتي او عبادت کوي نو د په دې عبادت کې ډیر زیات نورانیت او برکت وي او زړه اطمینان وي، مطمئن وي. او کبل طرف ته یو کس نیک اعمال هم کوي خو ورسره ګناهونه هم کوي نو دې سره د عبادت هغه کم نورانیت چې دی هغه ختم سي. او همدارنګه پنځم نقصان چې دی د الله پاک او د هغه د رسول د لعنت مستحق کېدل. د ګناهونو پنځم نقصان دا دی چې د دې په وجه انسان د الله پاک او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د لعنت مستحق ګرځي، ځکه ډېر ګناهونه داسې دي چې د هغې په کون کې د شارع لخوا لعنت را لېږل سوی دی. په کافرانو او ظالمانو باندې لعنت. الله پاک د کافرانو باره کې فرمایي: فلعنت الله علی الکافرین. د الله پاک لعنت دی په کافرانو باندې. د ظالمانو باره کې فرمایي: الا لعنت الله علی الظالمین. خبردار د الله پاک لعنت دی په ظالمانو باندې. په شرابي باندې لعنت، همدارنګه په سود اخیستون کې او ورکون کې لعنت. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي د حدیث خلاصه نبی علیه السلام لعنت لېږلی په سود اخیستون کې، سود ورکون کې، د سود لیکون کې او د دې په گواهی باندې. او نبی علیه السلام فرمایل چې دوی ټول په ګناه کې برابر دي، ځکه امداد په معصیت کې هم معصیت ګناه ده. همدارنګه پر رشوت اخیستون کې او ورکون کې باندې لعنت. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي: لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الراشي والمرتشي. نبی علیه السلام لعنت ویلې پر رشوت ورکون کې او رشوت اخیستون کې باندې. په بعضو روایات کې ورسره دا الفاظ هم سته او په هغه کس هم د نبی علیه السلام لعنت لېږلی چې څوک د دوی په منځ کې رشوت وړل راوړل کوي
نو دا ټول باندې د الله پاک لعنت وو. شپږم د الله تعالی د دشمنانو وارث جوړېدل دي. د دې ګناهونو شپږم نقصان دا دی چې د دې په وجه انسان د الله پاک د دشمنانو څخه د یو دشمن وارث جوړیږي. ځکه هر ګناه اکثر د یو چا میراث دی، نو دی چې هغه ګناه کوي نو خامخا د هغوی وارث جوړیږي. لکه په ناپې ټول کې کمی کول د حضرت شعیب علیه السلام د قوم میراث دی. تکبر او ظلم د حضرت هود علیه السلام د قوم میراث دی. ځانو چټ ګڼل او فساد کول د فرعون او د قوم میراث دی. لواطت کول د حضرت لوط علیه السلام د قوم میراث دی. نو د انسان چې دا ګناه وکړه نو دی هم د هغوی وارث جوړ سو، د هغوی سره مشابهت یې اختیار کړ. او حدیث کې راځي من تشبه بقوم فهو منه. څوک چې د یو قوم سره یعنی د هغوی په خاصو افعال او اقوالو کې مشابهت کوي نو دی هم د هغوی څخه دی.